ساتوی پسرو وینو دا د شهیدانو کور دا د باتورانو کور دا د باتورانو کور دا د باتورانو کور دا د باتورانو کور ساتوی پسرو وینو دا د شهیدانو کور دا د باتورانو کور دا د باتورانو کور دا د باتورانو کور دا د باتورانو کور د لوی څښتن تعالی په نامه سلامونه ستړي مسئ د بلخ ملي تلویزیون قدرمنو لیدونکو د دې مهال خبرونو ته مو زه عبدالرحمن عاطف هرکلی کوم. د ربیع الاول 12مه هغه ورځ چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم دنیا ته سترګې پرانیستلې. دغه ورځ د افغانستان او د نړۍ مسلمانان یې د یوې ځانګړې ورځې په توګه د یو لړ ځانګړو مراسمو په ترڅ کې لمانځنه کوي. د بلخ ولایت اوسیدونکو او دیني عالمانو د اسلام ستر پیغمبر صلی الله علیه وسلم د بشریت رښتونی ژغورونکی بولي او د هغه د سیرت او سنتو پیروي د دنیا او آخرت نیکمرغي ګڼي. د ربیع الاول 12مه چې د حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم د زیږیدو له ورځې سره برابریږي. د اسلام ستر پیغمبر صلی الله علیه وسلم په 1580 میلادي کال کې چې د عام الفیل په نوم یادیږي د مکې مکرمې په ښار کې د عبدالله ابن عبدالمطلب په کور کې نړۍ ته سترګې پرانیستې. د حضور صلی الله علیه وسلم زیږون نه یوازې د مسلمانانو بلکې د ټول بشریت لپاره د هدایت، اخلاق او الهی معرفت د نوی عصر پیل ګڼل کیږي. پیامبر علیه السلام روز دوشنبه 12 ربیع الاول در مکه المکرمه به دنیا آمد و تولد شد و توسط تولد حضرت پیامبر علیه السلام قصر کسری به هم ریخت. آتش فشانهایی که 1000 سال روشن بود اونها خاموش شد و هزارها وقایعی که در او زمان بود نابود شد و خاموش شد و در زمانی که حضرت پیامبر علیه السلام به دنیا آمده بود همون سال فیل بود. د دغه دینی عالم په وینا حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم د الله تعالی وروستی پیغمبر دی او په اسلامي امت کې بې ساری مقام لري. هغه د ټولې نړۍ لپاره د سولې، عدالت او رحمت پیغام راوړی و او د هغه سیرت او سنت د مسلمانانو د فردي او ټولنیز ژوند تر ټولو غوره لارښود دی. نوموړی زیاتوي چې د اسلام د ستر پیغمبر صلی الله علیه وسلم د لارښوونو پیروي په دنیا او آخرت کې د ژغورنې او نیکمرغی یوازینی لار ده. اولین کسی که در جزیره العرب نامش را محمد گذاشته شد همان حضرت پیامبر علیه السلام بود. شب عبدالمطلب پدر بزرگ حضرت پیامبر علیه السلام خواب دید که از پشتش یک زنجیر برآمده و به هر طرف روان است. بعد از او زنجیر تبدیل به درخت شد، یک طرفش به مشرق، طرف دیگریش به مغرب، یک طرفش به آسمان، طرف دیگریش به زمین و همه او درخت را به طرف او درخت می دیدن و او درخت را ستایش می کردن و بعد از او پیش مورخین و پیش معبرین خواب رفتن گفتن که خوابی مرا تعبیر بکنین. آنها گفتن که از نسل شما فرزندی به وجود می آید که همه مردم او را دوست داره. به همین خاطر نام آن را گذاشتن محمد، در آسمان ها به نام احمد و در زمین به نام محمد که به معنای ستوده شده نامگذاری شده. همدارنګه د بلخ ولایت اوسیدونکي د اسلام ستر پیغمبر صلی الله علیه وسلم د بشریت رښتونی ژغورونکی ګڼي او وایي چې اسلامي ټولنه د هغه له اخلاقو، چلن او عدالت څخه د الهام اخیستلو اړتیا لري او تل به ولري. دوی ټینګار کوي چې یوازې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم له سیرت پسې په تلو سره په دنیا کې آرامښت او په آخرت کې بریا ترلاسه کیدای شي. چیزی که از طرف پیامبر برای بشریت آورده شده از طرف رب العالمین، از طرف خدا و این مسلمان ها به این عمل بکنن سبب کامیابی و رستگاری و دنیا آخرت میشه. اگر مسلمان ها برای فرامین احکام و دستورات محمد امین صلی الله علیه و سلم اگر عمل نکنن و این را الگوی خود قرار ندهند یقینا که سعادت و دنیا و آخرت را نمیتونن از آن خود بکنن. یعنی در اون وقت است که اینها ناکام میشن. نبی کریم صلی الله علیه و سلم را باید همیشه من و شما از کارکردها و از اخلاقش و از دینش یاد بکنیم. دیگه هر
ایتو نیست که ما شما یک در وقت میلاد نبی کریم صلی الله علیه و سلم از کردار و رفتار و اخلاق از یاد بکنیم، بلکه همیشه به گفته های و از او عمل بکنیم. و ما آتاکم الرسول فخذوه، یا ای مبارکه هست هر آن چیزی که رسول الله صلی الله علیه و سلم من شما امر کرده، الله تبارک و تعالی امر کرده، باید او را محکم بگیریم و به او عمل بکنیم. یاد دی وی چې هر کال د اسلام د ستر پیغمبر حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم د زیږیدو د مبارک ورځې په راتګ سره په ټوله نړۍ کې مسلمانان دا ورځ ډیره بختوره ګڼي او د قرآن کریم د ختمونو په ترسره کولو سره لمانځي. دوی د هغه د مبارک نوم او پیغام په ژوندي ساتلو ټینګار کوي. د بلخ ولایت د صنعت او سوداګرۍ رئیس د ملي ټلویزیون له خبریال سره د خبرو پر مهال د کونړ ولایت د زلزله ځپلو لپاره د بشرپاله مرستو له راټولولو څخه خبر ورکړ او له نورو بډایه خلکو څخه یې وغوښتل چې د مرستو په دغه بهیر کې پراخه ونډه واخلي. د بلخ ولایت د صنعت او سوداګرۍ رئیس د کونړ زلزله ځپلو لپاره د مرستو له راټولولو څخه خبر ورکړ. نوموړي وویل چې دغه اقدام د بلخ ولایت د والي په هدایت د یوې ځانګړې کمیټې پر مټ ترسره کیږي چې له مخې دغه کمیټې د مرستندویو بنسټونو، اتحادیو، د سیاحتي شرکتونو په همکارۍ د بیړنیو مرستو د راټولولو بهیر پیل کړی دی چې لا هم کونړ ولایت ته د مرستو د لیږد دغه لړۍ دوام لري. موږ د زرګرانو د اتحادیې سره، د صرافانو د اتحادیې سره او د نورو اتحادیو سره، موږ اصنافو سره نن مهم مجلس درلود دی. الحمدلله تر اوسه پورې تقریبا په لکهاوو ډالر افغانۍ او نور جنسونه مو ټول کړي دي چې کوشش کوو چې په دا روانه هفته کې همدغه پروسه ودرو او خپل شی راټول کړو. د دغه کمیټې د لارې د محترم حاجي والي صاحب د هدایت سره سم هغه مربوطه ادارات ته ورتسلیمیږي. د بلخ ولایت د صنعت او سوداګرۍ رئیس دغه راز له ټولو خلکو څخه وغوښتل چې د یادې زلزلې له زیانمنو سره د خواخوږۍ او ملاتړ په موخه دي خپلې مرستې پراخې کړي. موږ په د شنبې په ورځ انشاءالله په مختلفو ځایو کې دغه دپاره صندوقونه، خیمې هم د یوې ورځې 2 ورځې دپاره دا درو چې هغه خلک چې نشي راتلای تر یو ځای پورې د خپل کومک راورسوي، هغه به انشاءالله تعالی هلته د لارې په سر کې انشاءالله ترتیب ورته برابر کړی دی، هلته جوړ کړو. ورته مهال د ځینو اتحادیو مسؤلینو هم د هیواد په ختیځ کې له زلزله ځپلیو سره د خپلو مرستو په تړاو له پوره چمتووالي څخه خبر ورکړ. پیاده شرکت‌های سیاحتی ولایت بلخ و به خصوص شرکت‌های سیاحتی سمت شمال افغانستان در نظر گرفتند که به زودترین فرصت یک کمک رسانی برای هموطنانمان در ولایت به کنر و جلال آباد و همین قسم لغمان داشته باشند. تا به این دم در ولایت بلخ در حدود بیش کم 1 میلیون افغانی جمع آوری شده از طرف شرکت‌های سیاحتی. کم حق په موږ تاسو لري د کنر او د جلال آباد کم واقع چې منطقه شوی دی هغو ته مرسته ټوله شي په صحیح توګه چې د کمیټې د لارې هغو ته وسپارل شي. نو موږ خپله کوشش روان کړی دی، لګیا یاستو چې خپله مرستې راټولې کړو. نو کمیټو د لارې والي صاحب ته وسپارو چې والي صاحب کنر و جلال آباد هغه خلکو ته وسپاري چې هغه خلک نن سبا په بحران کې دی. ما مثل که دفعه قبل در همچون یک حادثه در هیرات شد و در سایر ولایت‌ها ما دست به هم دیگه دادیم که خصوصا صنعتکارای بلخ در موضوع کمک که ما تونستیم که دست حداقل همون دوستایی که آسیب دیدند از حادثات ما بتونیم که دست از اونها رو بگیریم. باز هم انشالله که ما برنامه‌های داریم که همراه اینا همکاری کمک بکنیم. د یادونې وړ ده چې په ختیځو ولایتونو کې له مرګونې زلزلې وروسته د بلخ ولایت مقام رهبرۍ او ځینو نورو مسؤلینو پریکړه وکړه چې له یادو زلزله ځپلیو سره د غم شریکۍ ترڅنګ به تر خپلې وسې پورې مرستې هم ورسره کوي. د مزار شریف ښاروالۍ ویاند د اسلامي امارت له بیا واکمنېدو را په دې خوا د پراختیایي او بنسټیزو پروژو د پلي کولو په برخه کې د پام وړ پرمختګ ستایي. د مزار شریف ښاروالۍ ویاند وایي چې د اسلامي امارت د واکمنۍ د 4 کلونو په تیریدو سره په دغه ښار کې د خصوصي سکتور په بیلابیلو برخو کې د پام وړ پرمختګونه رامنځته شوي دي. نوموړي په دې وروستیو کې د 7 ښکلو هوټلونو پرانیستې ته په اشارې وویل چې دغه مثبت بدلونونه له امارتي ادارو سره د خصوصي سکتور د پراخې همکارۍ ښودنه کوي.
با آمدن امارت اسلامی از جمله 40 هتل 7 هتل ساخته شده در ساحات مختلف شهر مزار شریف که با هماهنگی ریاست شهربانی مزار شریف و هتل‌ها ساخته شده و همچنان برای یک تعداد شهروندان شهر مزار نیز زمینه اشتغال ځای فراهم شده. ورته مهال په مزار شریف ښار کې د ودونو د هوټل یو تن مسؤل د سوداګریزو مرکزونو جوړول او په دې برخه کې پانګونه د اقتصادي ودې او خلکو ته د غوره خدمتولۍ بهیر د ښه والي لپاره د مهم بللو ترڅنګ د اسلامي امارت ملاتړ وستایه. قسم که شما مشاهده میکنین از هزینه برداشت شدهش اگر مبالغه نشوه بالای 2 میلیون دلار هزینه به خود برداشته در یک فضای که مجلل و مناسب اعمار شده در حد ظرفیت بالای 3000 نفر در 2 سالن داره و همچنان بیشتر کارمندایی که در اینجا جذب شدن از طبقه ذکور و اناث هستند و بالغ 120 نفر کارمند از خدمه دان دروازه و گاردشرو تا آشپزخانه و خدمات داخل سالن هم از طبقه ذکور و هم اناث است. د شمیرو له مخې دمګړۍ په بلخ ولایت کې څه باندې 40 هوټلونه فعالیت لري چې د اسلامي امارت له بیا واکمنۍ راوروسته دغه برخې د پام وړ وده کړې ده. د بلخ ملي تلویزیون قدرمنو لیدونکو دا د دې مهال خبرونه تر بیا ښه وخت د الله په امان.